کله چې د نکیدي کمرې ته نه ځان به ښکلی کې او په دومره حدودو کې به ځان ښکلی کې کوم حدود چې د شریعت دي د هغې نه به اوړې نه. او ما په تیر شوي درس کې دا مسله بیان کړې وه چې ځینې خلک د واده په دې ورځ باندې حرام کارونه کوي او په هغې ځان ښکلی کوي او جنۍ له هم پکار ده چې ځان څه کړي ځان ښکلی کړي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف څنګه چې د سړو په دې ښځو باندې حق دی دغه شان د دې ښځو هم په دې سړو باندې حق دی. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما د رسول صلی الله علیه وسلم ترڅ وی چې کله به درس وکړو او کور ته به دننه تو نه د کور سره دروازې کې به دا پټکې خپل برابر کو لاسونه به لمده کړو په دې ویښتو کې به یې ویله ګیرې به برابر کړه. دا شاګردانو ته وروسته پوښتنه وکړي چې کور ته ځې روزانه دا چل کې ته ولې دا چل کې هغه ته وایي زه دې لپاره کوم چې زه ښکلی ښکارم چې دننه وشم ځکه چې زما دا زړه کېږي او زما همیشه دا خوښه ده چې زما ښځه ما ته په داسې حال کې را مخامخ شي چې ښکلي نو داسې به د هغې هم دا خوښه وي. نو چې یو سړی وردنې شي او د خولې نه یې نسوار وبینځي د واده په شپه یې نسوار لګولي تازه او وردنې شي او د ښځې سره کښېني او د جیب نه هم د نسوار وبینځي او د ګوتو نه یې په کومو ګوتو کې چې نسوار لګولي د هغې نه هم دغه لاس سیدې په دې ښځه باندې ولګوي دغه نه هغه څښا وي نه هغې ته لاړ شي چې دی په دغه شپه وردنې شي او خوله یې څښا په څښا یې غاښونه یې تک زیړي او د ښځې سره کښېني او د هغې باندې اولنی د دې سړي د خولې هغه وږم ولګي کوم چې هغه څښا بین راځي دې به د خاوند څه خوښ شي. د اولې ورځې نه دا غریب دا حال دی دا خو له ده سیټ کړی دی واده دی نو چې بیا مخې ته نورې ورځې راشي چې بیا به د غریب ګورې څه حال دغه شان زنانه له پکار دي چې په دغه ورځ باندې ځان سنبال کې او ځان تیار ساتي خپل خاوند ته خو د شریعت په حدودو کې دننه چې د هلک څنګه کمرې ته راشي او د جنۍ نظر ولګي او دی خوښه شي. تاسو ته پته شته د دې اولني نظر ګوره ډېر غټ اثر دی د اولنی نظر نه د دې ډېر غټ اثر دی نه څنګه چې د هلک په جنۍ نظر ولګي او جنۍ په هلک نظر ولګي چې یو بلې خوښ شي د دوی د ژوند بیا مخې ته ډېر د الله په توفیق سره ډېر ښه روان وي. خو چې د هلک په جنۍ نظر ولګي او هغې ځان سنبال کړی نه او په عامو حالاتو نه ده به ترې زړه تور شي یا هلک په دغه حال کې دا کوم چې ما بیان کړ چې د نسوارو چونډۍ لګولې او یا سګرټ څکلي او د خولې نه د څښا بین د لوخړې رواني او د هغې سره په کټ کېناستي د هغې بدې شي چې د اولې ورځې نه بدې شي بیا مخکې ورسره مخکې هم بیا د هغه سره زړه نه لګي نه اولنی کار به دا وکړي. بل به دا کار وکړي چې کمرې ته وردنې شي نو سلام به واچوي دا طریقه ده د شریعت. کمرې ته وردنې شي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته هغه به له دې جواب ورکړي. ځینې خلک دا وایي جاهلان وی په ښځه باندې څوک سلام نه چې ځکه چې سړی کمزوری ښکاري خو رسول صلی الله علیه وسلم وایي زمونږ پیغمبر چې د غیرتیانو غیرتي دی او په هغې کې چې څومره غیرت نور له په چا کې نشته د الله نه وروسته غیرتي انسان او په مخلوقاتو کې غیرتي مخلوق هغه څوک دی رسول صلی الله علیه وسلم هغه وایي افشو السلام سلام خور کړي خور یې کوي که د واده په شپې او که نور ورځې به کور ته ځې کار دې سلام واچوه ته چې وردنه شوې ته ووایې السلام علیکم دې سلام څه مطلب دی سلامتیا دې پته نو دې ښځې له دې یو امان ورکړو چې ما نه یېرېږه ته په سلامتیا کې زما د طرف نه او الله به ستا په دې واده کې برکت واچوي چې تا شروعات ګوره په یو شریعت په کار باندې دې وکړو نو چې کله دننه ورشي نو اول به ده وایي چې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته بیا به د دې ښځې سره په ارام کښېني. رسول صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې روایت کې راځي چې تاسو کې دې څوک د واده په شپه باندې د زناورو په شان کوروالی نه کوي چې بس کمرې ته ورښکاره کېږي او ځان یې زناور جوړ کړی نه ته به کښېني د ښځې سره د ځان نه به نادیده نه جوړوي چې څنګه وردنې شو ډایرکټ بس کوروالی شروع شو ته به سلام واچې د ښځې سره به ښه په ارام کښېني ښه په ښکلې طریقې سره او د هغې سره به خوږې خبرې شروع کړي او غوره طریقه به دی که په دغه ورځ ته ځان سره خواږه څه ویسي په جیب کې یا په کمره کې د بیوزي کې یخودي او بیا دا په دغه شپه باندې هغې له په خپلو لاسونې په خوله کې ورکړي چې خوند به کوي او دا ښځه به د دې سړي نه څومره متاثره شي تاسو وایئ چې متاثره به شي که نه غلي ناسې لکه دا مسله چې چا سره شوي نه غالبا خو ټولو ودونه کړي دي د دې ښځې به څومره د دې زړه کې به د دې خاوند دپاره یو ځای چې دی د اول راتلو سره ګوره ما په خوله کې دا مټۍ راکړه دا چاکلیټ یې راکړو خو نو دا به وایي چې دا خاوند خو به په روان مستقبل کې خو ما ډېر ښه ساتي یو اثر به وشي
ها جنیل هم پکاره چې یو هدیه یو ګفټ یې خو دې چې لکه کله کمرې ته راشي خبرې ترې شروع شي دا ولم د خپل طرف نه څه شي ورکړي هغه هم څه خوشحاله شي بیا ورو د هغې سره خبرې شروع کړي او دلیل ګوره په دې مسله باندې دا دی حدیث د اسماء بنت یزید رضی الله عنها هغه وایي چې قینت عائشه رضی الله عنها لرسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه شپه باندې عائشه رانه پسې تو نو ما تیاره کړې وه عائشه رانه ما تیاره کړې وه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې تیاره کېنولې وه نو رسول صلی الله علیه وسلم راغی د هغې په خوا کې کېناستو او بیا یې سجل وکړو رسول صلی الله علیه وسلم ما لوښی ورکړو د پیو نو رسول صلی الله علیه وسلم پی وسکړو او بیا په خپلو لاسونو هغې له ورکړو چا له ورکړو عایشې رضی الله عنها نو هغې خپل سر دې چې کته کو شرمېده ځانه په دغه ورځ شپه باندې چې دی شرمېږي نو وي زه ورته قار شو او زه ورته قار شو ما ورته چې ګوره رسول صلی الله علیه وسلم د لوښی نیولی تا چې دی سر دې کوز نیولی نو بیا هغې هغه لوښی واخېستو هغه پی وسکړو او در روانې چې څومره مسلې زه اوس بیانوم که نه په دې کې به دا نه وایي چې په دې کې خو شرم او حیا او په مجلس او دا حدیث ته چا دی د رسول صلی الله علیه وسلم دا زموږ شریعت دی او که دا مسلې ما واضح کړي نو انشاءالله زموږ د شریعت نه به جافې ختمې شي چې څو پورې دا پټي نو هېڅ هم نه کېږي او دا کومې طریقې چې د زه ښیم که په دې د عمل وکړو انشاءالله واده به دې کامیاب واده وي نو ته به سجل وکړي اول به دې ښځې له څه ورکړي بیا به د هغې سره په ارام کښېني او د هغې سره به خوږې د مینې محبت خبرې شروع کړي چې نه ته کښېنو په نصیحتونو سره شي زموږ د خلکو یو رواج جوړ شوی د مشرانو نه روان دی چې کښېني بس دی به تقریر شروع کړي زما د مور پلار به ډېر خیال ساتي زما د وروڼو به خیال ساتي زما تره زامن نه ځي ماما زامن نه ځي کاکا زامن نه ځي دا صحیح ده دا نصیحتونه ورته وکړو مونږ دا نه چې نصیحتونه مه کوو صبر وکړه نوي ده نوي جنۍ ده عمر به کمی یریږي لږ روغ پې دی کښېنه ورسره ښه په ارام خوږې خبرې شروع کړم دا اول نه د تقریر شروع کړو نو د هغې سره به ښه په ارام کښېني بیا د دې ناستې مې یو طریقه مثال کې تو سره کښېناستې نو ورو ورو په دې خبرو کې ته د هغې په لاس باندې لاس کښېوي د هغې په لاس باندې لاس کې دې سره هغه مینې محبت هغه کم ماحول چې د هغه ښه زیاتېږي او دا ښځه به هم په دغه کې شي چې زما دا خاوند په ما مین دی او بل دی چې هغې ته به ته ډېر سنجیده سړی ښکاره شي ډېر سنجیده خو چې کله ورته ته کښېنې اول خو بغیر سلام نه وردننی شي چې څنګه وردننی شي نو دا پکې نشته چې خواږه څه دی ښځې له ورکړي دا پکې نشته بس ښځې سره به کښېني ته داسې کار وکړې چې زما د مور پلار به ډېر سخت عزت کوي خو د هغوی عزت دې ونه کړو نو زه به رسره دې سال وکړم چې چا رسره کړی نه وي بیا به دې کور کې به دې ځای نه او طلاق کړي به مې د واده ورنۍ شپې ته وګوره ته به د طلاق خبرې کوې او زه به دې ووایم او زه به دې دغه کړم دې پیسو ته ضرورت څه دی د هغې څه به ته خوږې خبرې شروع کړې په ښه طریقه باندې بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو طریقه مونږ ته ښوولې ده هغه ده چې کله ښه پوره ګپ شپ ولګېدی شو نو د هغې نه بعد دا پکار دی چې دوی 2 رکعته لمونځ وکړي او د خپل نوي ژوند شروعات په څه باندې وکړي په منځ باندې دې ژوند کې به ډېر سخت برکت وي او د هغې دغه حدیث د ابن مسعود رضی الله عنه او د ابو سعید مولا ابي سعید مالک ابن ربیع دې حدیثونو کې دا مسله راغلې چې په کومه ورځ باندې سړی په کومه شپه باندې سړی په ښځې پسې ورشي نو پکار دی چې دویم 2 رکعته لمونځ وکړي او دا ښځه هم 2 رکعته لمونځ وکړي ستاسو څه ګمان دی په دغه واده باندې او څه سوچ دی چې هغه د مانځه نه شروع شي نو دغه ژوند به مخکې کامیابي که نه وي دا به کامیابي ځکه چې شروعات د الله سبحانه تعالی په بندګۍ باندې وشو او بیا چې له دغه ټیم کې د به دې سجده کې الله تعالی سوال وکړي چې الله زما د واده د ژوند وشروع کېږي ته پکې برکت واچوې ته ماله طاقت راکړې ته ماله توفیق راکړې څومره ښکلی ژوند به د دې سړي دا په دغه ورځ باندې دا کار کول پکار دي د هغې نه بعد که بالفرض دې ښځې له د کوروالي دعوت ورکړي او ښځې ورته ووایي چې نه ځکه چې ښځه په دغه ورځ باندې ناشنا ښځه ګوره پردۍ ښځې راشي एकदम د سړي سره ملاو شي لازم په هغې باندې روی وبي نو که بالفرض د ښځې دې منع کړو چې نه نن به نه کوو نو دی به څه کوي خپله به یې راټینګ کړي نه په دغه ټیم کې به دې حالاتو ته وګوري چې د ښځه په روب کې ده په یره کې ده هېڅ خبره نه که دی یوه شپه یې د واده د اولنۍ شپه چې د بغیر د کوروالي نه تېره کړي اوس دې به هم ځان غله کړي دې ته سنجیده انسان وي هوښیار انسان ګوره هوښیار انسان هغه چې د مخامخ سړي هغه
حالاتو سره چې دی گزاره کوي او داغه په حالاتو باندې پوهېږي، مخامخ سره اوس په یره کې دی. پردۍ زنانه एकदम په ما پسې راغله